زموږ د پښتو ژبې ټولګی څلورم درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ مننه ښوونکې، موږ ښه یو. ښه، نو اوس به زه له تاسو څخه د تیر شوي درس په اړه یو څو پوښتنې وکړم. سمه ده؟ سمه ده ښوونکې. څوک کولی شي چې ماته د یېګانو ډولونه ووایي؟ زه ووایم ښوونکې. ووایه عادل جانه. موږ په پښتو ژبه کې 5 ډوله یېګانې لرو. نرمه یې، اوږده یې، څرګنده یې، لکۍ والا یې او حمزه والا یې. آفرین عادل جانه. نو اوس به یو بله پوښتنه وکړم. څوک کولی شي چې ماته د سین توري لپاره یو څو لغات ووایي؟ زه ووایم ښوونکې. ووایه محمد جانه. زه د سین توري لپاره 3 لغات وایم: سر، سترګه، سړی. آفرین محمد جانه. ښه، نو اوس به خپل څلورم درس ته راشو. زموږ څلورم درس د پښتو حساب دی. کله چې زه وایم تاسو هم ما پسې تکرار کړئ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس، نولس، شل. ښه زده کوونکو، دا و زموږ نننی درس. سبا ته ښوونځي ته راشئ تر څو د حساب 2مه برخه ولولو. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.